ننګرهار چې د هیواد یو له کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، کروندګري په خپل ځمکو د کوکنارو او نورو نشئی بوټو پر ځای حلال فصلونه کري. یو کروندګر ګلالی وایي دا چې اوس د نشئی توکو کرکیله له منځه تللې، نو کرنې وزارت باید بدیل برخه کې د بزګرانو ډیر لاسنیوی وکړي. د تاراکو د دې فصلونو کښت نه کوو، حلال رزق ګټو. د اوړي د خوا د فصلونو چې دی موږ رومۍ کرو، بانجې کرو، لیړو کرو، ماروګان دغه فصلونه کرو. د ژمي د خوا نه چې دی د ژمي په فصلونو کې ګلپي کرو، کرم، کاو کرو، غنم کرو. د اوړي سره بېرته هلته ورسره په مخ کې جوار کرو. دغه حلال رزق او حلال کښتونه دي وروړه موږ دغه د زراعت په بخش کې وروړه خپل کاروبار مخکې وړو. همداراز یو بل کروندګر زیارمل بیا وایي کرنې وزارت ته پکار ده چې بزګرانو ته د حاصلاتو ساتلو په موخه سړې خونې، کیمیاوي سرې، اصلاح شوي تخمونه او د اوبو سربندونه جوړ کړي. نو زموږ خواهش دولت نه دا دی چې موږ د کوکنار نه کرو. کوکنار حرام فصل دی، حرام دی. د دې په بدیل کې موږ سبزي کرو. په سبزیو کې بس موږ ته اصلاح شوي تخمونه راکړي. په تخم کې د موږ سره ډېر توجه وکړي، دولت د توجه وکړي، ریاست د زراعت د توجه وکړي. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست مطبوعاتي مسؤل اجمل سبحاني وایي ننګرهار کې کرنې وزارت بدیل معیشت پروګرام له لارې چې د کوکنارو په بدیل کې پلی کیږي، کروندګرو سره د باغدارۍ، اصلاح شوي تخمونو، حیواني خوراکي او مالدارۍ برخو کې مرستې کړي. په ټول ننګرهار کې نشئی توکي نه یوازې کوکنار بلکې ټول نشئی توکي مخنیوي شوی ده او کرکیله صفر ته رسیدلې ده. د اصلاح شوو تخمونو، شنوخونو او دغه برخه کې د کرنې اداره او د کرنې او بلګولو مالدارۍ وزارت مقام هڅه کوي چې د بزګرانو د پیاوړتیا او همدارنګه د پرحاصله نوو ترویج او د ډیر حاصل ترلاسه کولو لپاره اصلاح شوي تخمونه ویشي چې هر کال موږ زورګونه بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او کرنیز وسایل ویشو. په ټوله کې سږکال د ننګرهار کروندګرو وروستیو ورښتونو ته هم خوشبین دي چې اوبه به ډېرې او حاصلات به یې ښه وي.